وروستی غیږه لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. کله چې هغه شپه د کار څخه کور ته راغلم، میرمن مې خواړه تیارول. د لاسه مې ونیول او ورته مې ویل باید یوه خبره در سره شریکه کړم. کېناستل او په ارامۍ په ډوډۍ خوړلو پیل وکړ. غم او خفګان مې د سترګو څخه محسوسولی شو. ناڅاپه پوه شوم څنګه مې اراده وکړه، خو هغه باید پوه شوی وای چې زما په ذهن کې څه ګرځي او زه څه غواړم. ما طلاق غوښته. په کرارۍ مې ورته وویل نه ښکارې چې زما د خبرو څخه خفه شوي اوسې. یوازې په کراره راته وویل ولې؟ زما جواب نه ورکولې د غصې لامل وګرځېدل. قاب یې یو خواته وغورځاوه او راباندې چیغه یې کړه ته نر نه یې. هغه شپه مو نور هیڅ خبرې ونه کړې. هغې ژړل. پوهېدم چې غوښتل یې پوهه شي ولې ژوند یې دې حال ته ورسېده، خو ما په رښتیا نشو کولی چې سم او قانع کوونکی ځواب ورکړم. ما نور هغه نه غوښتله، یوازې زړه مې ورباندې سوځېده. د ډېرې ګناه او عذاب وجدان احساس سره مې د طلاق پاڼه تیاره کړه چې پکې لیکل شوي وو کولی شي کور، موټر او 30% د کارخانې برخه واخلي. پاڼې ته یې وکتل او وروسته یې څیرې کړه. دا ښځه چې خپل د ژوند 10 کاله یې راسره یو ځای تیر کړي وو اوس راته پردی ښکارېده. د دې چې خپل وخت او ځواک یې زما دپاره ضایع کړی وو خفه وم، خو ما هم نشو کولی نور دې ژوند ته دوام ورکړم ځکه مین شوی وم. په چیغو چیغو یې زما مخکې وژړل او دا کټ مټ همغه څه وو چې ما یې د لیدلو تمه درلوده. زما لپاره د هغې ژړا یو ډول د هوساتوب احساس و. د طلاق فکر چې له څو اونیو را په دې خوا زما فکر ګډوډ کړی و اوس ډېر په روښانۍ سره مخ ته تلو. وروسته ورځ ډېر ناوخته کور ته راغلم او هغه مې ولیدله چې د میز شاته ناسته وه او یو څه یې لیکل. که څه هم ډوډۍ مې خوړلې نه وه، مستقیم لاړم کوټې ته تر څو ویده شم او ډېر زر هم خوب یوړم ځکه خپلې د محبوبې سره د یو څو خوندورې ورځې وروسته ډېر ستړی شوی وم. کله چې ویښ شوم ومې لیدل چې اوس هم د میز شاته په لیکلو بوخته وه. پام مې وکړ او بېرته ویده شوم. سبا سهار یې خپل د طلاق شرطونه لیکلي وو. هغې هیڅ نه غوښتل، یوازې د 1 میاشتې وخت غوښتنه یې کړې وه. غوښتلي وو چې په دې 1 میاشت کې دواړه هڅه وکړو تر څو یو نورماله ژوند ولرو. دلیلونه یې د منلو وړ وو. زموږ د زوی ازموینې وې او هغې نه غوښتل چې فکر یې زموږ د حالاتو لپاره ګډوډ شي. زما لپاره د منلو وړ وو، خو هغې یوه بله غوښتنه هم درلوده. غوښتلي وو زموږ د واده ورځ کله چې په غېږ کې مې کوټې ته راوړې وه را په یاد کړم. غوښتلي وو چې په دې 1 میاشت کې هره ورځ په غېږ کې ونیسم او تر دروازې یوسم. فکر مې وکړ چې لیونۍ شوې ده، خو د دې لپاره چې د ګډ ژوند وروستۍ ورځې مو په ارامۍ تېرې شي دا عجیبه غوښتنه مې هم ومنله. خپلې د مېرمنې د طلاق د شرطونو په اړه مې خپلې محبوبې سره خبرې وکړې. کټ کټ یې وخندل او ویې ویل چې ډېر عجیبه ده، او بیا په ملنډ وویل هر مکر چې وکاروي بیا هم باید دا طلاق ومني. له کله چې د طلاق موضوع مې په روښانه ډول بیان کړه، ما او زما مېرمنې هیڅ جسمي اړیکه نه درلوده. کله چې لومړۍ ورځ مې غېږ کې ونیوله تر څو د کوټې راوباسم، دواړه لکه نابلده او تازه کاره وو. زوی مې په حیرانتیا وویل پلاره مور دې په غېږ کې نیولې ده؟ د ناستې کوټې څخه تېر شوم او عمومي دروازې ته ورسېدم. څه کم 10 متره مې په غېږ کې وه. یو څه خفه وم. د دروازې بهر مې پرېښودله او هغه لاړه تر څو موټر ته په تمه شي او کار ته لاړه شي. زه هم موټر کې سپور شوم او د شرکت خوا ته لاړم. په 2مه ورځ دواړه نسبت لومړۍ ورځې ته هوسا وو. زما په ځیګر یې تکیه وکړه. څنګه چې مې کولی شو د عطر بوی یې احساس کړم او زه تازه پوه شوم چې ډېر وخت کېږي په دقیقه توګه مې خپلې مېرمنې ته نه دي کتلي. پوه شوم چې د پخوا په شان ځوانه نه ده، په مخ کې یې کرښې پیدا شوي او ویښتان یې سپین شوي دي. د یوې شېبې لپاره مې فکر وکړ ما دې ښځې ته څه کړي. 4مه ورځ کله چې مې غېږ کې ونیوله، احساس مې وکړ چې زموږ د مینې او محبت احساس بېرته راګرځېدلی. دا همغه ښځه ده چې خپل د ژوند 10 کاله یې راسره یو ځای تېر کړي. په 5مه او 6مه ورځ پوه شوم چې دا احساس د پرمختګ په حال کې دی. د دې موضوع په هکله مې خپلې محبوبې ته هیڅ ونه ویل. هره ورځ چې تېرېده د هغې په غېږ کې نیول راته هوسا کېدل.
دا ورځنی تمرین ځواکمن کړی وم. یوه ورځ چې غوښتل یې ځان ته کالي وټاکي، څو جوړې یې واغوستلې، خو په نظر یې ښې رانغلې. څو ډسبله یې وکړ او ویې ویل ټول کالي مې راباندې غټ شوي دي. ناڅاپه پوه شوم چې څومره ډنګره شوې ده، ځکه یې هوسا غېږ کې پورته کولی شم. ناڅاپه یو شوک راباندې راغی. د درد او خفګان له امله دې حال ته رسېدلې وه. بې ارادې ورته نږدې شوم او په نرمي سره مې پر سر لاس تیر کړ. همدې شېبې کې مې زوی په کوټه راننوت او ویې ویل پلاره، اوس یې وخت دی چې زما مور غېږ کې ونیسې او د کوټې بهر راوړي. د ده لپاره دا چې پلار یې مور غېږ کې ونیسي او د کوټې بهر راوړي د ژوند یوه ځانګړې برخه ګرځېدلې وه. مېرمن مې ورته اشاره وکړه. زوی مې نږدې راغی او ټینګ یې غېږ کې ونیولم. خپل مخ مې واړو تر څو دا حال ونه وینم، ځکه وېرېدلم چې په وروستۍ شېبو کې خپله پرېکړه بدله کړم. وروسته مې غېږ کې ونیوه او د کوټې راووتلم. لاسونه ډېر هوسا زما غاړې کې اچولي وو، کټ مټ زموږ د واده په شان. د هغې وزن چې تر تېرو ورځو لا کم شوی و خفه کړم. په وروستۍ ورځ کې کله چې مې غېږ کې پورته کړه، قدم اخیستل راته سخت ستونزمن و. زوی مې ښوونځي ته تللی و. ټینګه مې غېږ کې ونیوله او ورته مې ویل نه پوهېدم چې ژوند کې مو د مینې کمی و. زر موټر ته وختلم او په بیړه د شرکت په لوري لاړم. کله چې ورسېدلم د موټر دروازه مې بنده نه کړه. وېرېدلم چې هره شېبه ځنډ به زما په پرېکړې کې بدلون راولي. په زینو کې پورته شوم. زما محبوبه چې زما منشي هم وه، دروازه یې راته پرانیستله او ما بې له ځنډه وویل بخښنه غواړم، نور نه غواړم خپل د مېرمنې څخه طلاق واخلم. حیرانه شوه، همداسې په حیرانتیا کې راته کتل. لاس یې زما پر تندي کېښود او ویې ویل تبه لرې؟ لاس مې ځینې لرې کړ او ورته مې ویل بخښنه غواړم، نه غواړم طلاق واخلم. زموږ ګډ ژوند د دې لپاره تکراري شوی و، ځکه چې ما خپل ژوند ته پاملرنه نه درلوده، نه د دې لپاره چې نور مې خپله مېرمن نه غوښتله. اوس پوهېږم تر څو چې مرګ موږ د یو بل څخه بېلوي، هره ورځ باید خپله مېرمن په غېږ کې ونیسم. زما محبوبه داسې وه لکه تازه چې له خوبه راپاڅېدلې وي. کلکه څپېړه یې راکړه او په ژړا دروازه یې کلکه ووهله او لاړه. د زینو څخه ښکته شوم او خپل د موټر خوا ته لاړم. په لاره کې د یو ګلانو دکان مخې ته ودرېدم او یو کټوره ګلان مې خپلې مېرمنې ته وغوښتل. پلورونکي وپوښتل په کارت کې څه ولیکم؟ په مسکا مې ورته وویل تر څو چې مرګ موږ یو بل څخه بیل کړي نه یو، هر سهار د غېږ کې له کوټې راباسم. شپه چې کور ته ورسېدم، ګلان په لاس او مسکا په شونډو، زر زر په زینو کې پورته شوم. کله چې کور ته ننوتلم، ومې لیدل چې مېرمن مې پر کټ لوېدلې او مړه ده. څو میاشتې کېدلې چې د سرطان په ناروغۍ اخته وه او زه دومره د محبوبې سره بوخت وم چې هېڅ پوه شوی نه وم. پوهېدله چې ډېر زر بیا ژوند ته د پای ټکی کېښودل شي او غوښتلې چې د طلاق په هکله ما زموږ د زوی د منفي چلند په وړاندې وساتي. اوس زه خپل د زوی په نظر یو مهربان او زړهسوانده خاوند وم. کوچني مسایل په اړیکو کې ډېر اړین دي. کور، پیسې، موټر هېڅ یو ارزښت نه لري. دوی یوازې د نیکمرغۍ زمینه مساعدوي، د نیکمرغۍ لامل نه ګرځي. هڅه وکړئ خپل د خپل ښځې او مېړه سره ملګري واوسئ او خپل ټوله هڅه او توان د مینې او خوشحالۍ دپاره وکاروئ. ښه شوه چې تا نه راپوره شوه، ښه شوه چې تا نه راپوره شوه، چې ملامته درته زه نه شوم وینا. وطنه غم دې زورور دی، وطنه غم دې زورور دی، د جانان غم دې رانه هېر کړلو مینا. روغه راستی مې ورپسې شه، روغه راستی مې ورپسې شه، چې جانان روغ په لاره ځي ټکرې خوري نه. پرون په ړنګو میلو راغلم، پرون په ړنګو میلو راغلم، د یار کرلي ګلان وچ له تندې ونه. ته مې د غېږې په ارمان یې، ته مې د غېږې په ارمان یې، ما د مرګي ته صدقې منلي دینه. په ښو او بدو دې خبرېږم، په ښو او بدو دې خبرېږم، اختیار مې خپل نه دی چې ودې کړم پوښتنه. د بې ننګۍ یارۍ شروع شوې،
د بېننګۍ یارۍ شروع شوې، څوک چې د یار کلي ته ځي ټوپک دې وړینه. جانانه ستا پیغور یې راکړو، جانانه ستا پیغور یې راکړو، سترګې مې ټیټې کړې په زړه خوشحاله شومه. چې د نصیب خبرې کیږي، چې د نصیب خبرې کیږي، زه له هغه محفله لاره بدلومه. زما به زړه له ځانه تور کړې، زما به زړه له ځانه تور کړې، جانانه مه کوه بدرنګ بدرنګ خویونه. دا ته چې تلې خاموشه لاړې، دا ته چې تلې خاموشه لاړې، خلک چې ځي له خلکو اخلي رسختونه. د بېلتانه اول ماښام دی، د بېلتانه اول ماښام دی، د درد ګولۍ ورته په لپو لپو خورمه. ورکه لالیه غږ راوکړه، ورکه لالیه غږ راوکړه، د آخري کنډه وه غږ دې درنه ځمه. د سختو ورځو یاره څه شوې، د سختو ورځو یاره څه شوې، بدرنګې شپې ورځې په ما راغلي دینه. پخوا د صدق یارانې وې، پخوا د صدق یارانې وې، یار به د یار سترګو ته عمر تېرونه. زما په حق کافره یاره، زما په حق کافره یاره، د بزرګۍ کیسې دې اورم وخاندمه. په پخوانو سترګو راګوره، په پخوانو سترګو راګوره، نستي دې ورکه شي سړی بدرنګوینه. د بل وطن په میرو ورکه، د بل وطن په میرو ورکه، د مور نازکه غم دې تکه زیړه کړمه.